د یو وخت خبره ده په یو کلي کې د میټا په نوم یو کس خپلې ښځې او خواښې سره په یو کور کې اوسېدو. دا ډېر چلاک انسان و. د دا سوچ و چې خپلو مرګلو سره یو ځای د کلي والا خلک لوټ کړي. ته پاګل شوی خو نه یې؟ داسې به د کلي والاو شک شي. نور سوچ وکئ چې دا کلی زموږ په قبضې کې شي. میټا د دې دپاره موږ ته څه یو ډېر غټ سوچ کول پکار دی، ځکه د کلي والا ډېر هوښیار دی، داسې زموږ پنجکه نه راځي. نو زه ولې تا ته دلته د سبزۍ خرڅولو دپاره راغلی یم سو همدې سوچ کولو ته خو راغلی یم که نه. میټا دې دپاره داسې کار کول پکار دي چې کلي والا خپل کورونه په خپله زموږ په نوم کړي. نه د کلي والا څه لیونو سپو خوړلی دي چې خپل کورونه زموږ په نوم کړي. میټې ته خو اول زما خبره واوره که نه. بیا د خپله پوره آیډیا درته ووایي. میټا ته دغه خبره ډېره خوښه شي. ملګری ستا خبره زما ډېره خوښه شوه، شابه تیاري کوه او تاسو دواړه د خلکو کورونو ته ورځئ، زه درته خوا دې خوا خیال کوم. بیا دا دواړه خپلې شکلې بدلې کړي او د دې کلي یو کور ته ورسیږي. زه زما ملګری دروازه ورته ووهه. سمه ده میټې. بیا دا دروازه ووهي. مورجانې دا څوک راغلو په دې ټیم زموږ کور ته؟ پته نشته بچی، ته وګوره چې څوک راغلی دی. بیټو بهر چې راشي. رورجانه تاسو څوک یې؟ ما خو ونه پېژندی. مونږ به څنګه وپېژنې چې په خېټه او دماغو کې د ګیس ختلی وي، نو ته به مونږ څه وپېژنې؟ ته خو بس وشروم پېژنې. رورجانه ته څوک یې؟ صفا صفا ووایه. مونږ جمعداران یو، ستا په وجه باندې د ټول کلي لټرینونه بند شوي دي، مونږ هغې کلوولو ته راغلي یو. خو وروره زموږ د کور لټرین خو نه ده بند. مونږ څه دلته ممپلي خوراک ته خو نه یې راغلي. که ستا لټرین نه ده بند، ستا د وجې د ټول کلي لټرینونه خو بند شوي دي. د پمپ له پریشر مونږ وهو، مونږ دنه پرېږده. سمه ده رورجانه، تاسو دنه ورشئ. د میټا ملګری بیټو ځان سره دلته په خبرو کې او میټا دنه لاړ شي په کور کې کاغذونه په لټولو کې، خو دې ته دلته د کور کاغذونه میلاو شي. واه زما کار خو وشو، اوس به خوند وکړي. میټا دغه کاغذونه اوچت کی او بیا بار ته راشي. دا څنګه رورجانه، تا 2000 لټرین کولاو کړلو؟ میټا نوم د زما د لټرین کولول زما د ګچ لاس کار ده. زه زما ملګریا اوس د بل کور لټرین چې کولاو کوو. دا خبره وکړې د دواړه دلته را روان شي او په دې کلي کې د نورو کورونو د کور کاغذونه هم بیا غلا کی او بیا واپس خپل ځای ته راشي. وګوره میټا، زما مشوره څومره په کار راغله. د ټول کلي کاغذونه اوس مونږ سره قوضه کې دي. او زما ملګریا اوس خو د ټول کلي د کورونو کاغذونه مونږ سره راغلو، اوس په آرام سره به دې کلي کې عیش کوو. هلته بیټو چې کله کور ته راشي چې وویني د کور کاغذونه دلته نه وي، نو دا ډېر زیات پریشان شي. یاره زمونږ د کور کاغذونه څه شولو؟ چېرته هغه جمعدار خو ځان سره نه وي وړی. مورجانې زر راشه دلته، زمونږ د کور کاغذونه نشته دي، اوس خو مونږ غرق شو تباه شولو. دا څه وایي؟ هغه کاغذونه چېرته تللي دي؟ مورجانې هغه کاغذونه همدلته کې وو، خو اوس نشته. زما په خیال هغه جمعدار ځان سره وړي دي، زه چې ورشم وی لټوم. بیټو چې لږ کور نه وړاندې راشي نو دلته څه کسان ډېر زیات په خفګان کې ولاړ وي. څه چل ده رورجانه، تاسو دلته خفه ولې یې؟ رورجانه لږ ساعت مخکې د صفایي وله راغلی و زمونږ کورونو ته، هغه زمونږ د کورونو کاغذونه ځان سره وړي دي. رورجانه هغه خو زمونږ د کور کاغذونه هم وړي دي. او کنه زما د کور کاغذونه هم وړي دي. د دې دا مطلب چې زمونږ ټول کلي ولا کاغذونه هغې وړي دي. رورجانه څه وکړئ، کني داسې به هغه زمونږ کورونه خرڅ کړي. خو مونږ ته څه پته ده هغه به چېرته کې وي؟ سبا پورې هغه پخپله مونږ ته مخامخ راځي، مونږ ته انتظار کول پکار دی. خو هلته میټا هم خپل پلانینګ مکمل پوره کړی وي. کامو شابه ته اوس کلي ته ورشه چې څنګه مې ته پوه کړی هغه شانتې به ووایې. کامو بیا دلته نه روان شي او هغلته ځان ورسوي چې چېرته کې د کلي خلک ولاړ وي. رونو د ټول کلي د خلکو کورونو کاغذونه ورک شوي دي او ماته د هغه غلو پته ده. چېرته کې دي؟ مونږ ته ووایه، مونږ هغو غلو نه د خپلو کورونو کاغذونه واپس راوړو. رورجانه داسې هغه تاسو له هغه واپس کاغذونه نه درکوي، هغه وایي د ټول کلي والا 10 لکه روپۍ را جمع کړي او بیا یې ماته راوړي، بیا به هغې نه وروسته دغه کاغذونه زه هغې له ورکړم. بیټو 10 لکه روپۍ ډېرې نه دي، کم نه کم مونږ ته خپل کورونه میلاو شي که نه.
او خبره خو ستا هم صحیح ده ورور جانه ته خفه نه شې مونږ د ټول کلي والا به تاله 10 لکه روپۍ درکو سبا دلته کاغذونه راوړه او خپلې 10 لکه روپۍ ځان سره یوسه سمه ده زه به سبا راشم هغه 10 لکه روپۍ ماته راکړئ او کاغذونه به درته راوړم دا خبره وکړي کامو دلته نه لاړ شي بیټو او د ده ملګري ځان سره په سوچ کې شي چې دغه 10 لکه روپۍ به چېرته نه کوو خو بل طرف ته کامو خپلو ملګرو ته راورسیږي او میټا ته دغه ټولې خبرې وکړي ګوډ کمو تا ډېر ښه کار وکړلو په هغه خو شکي نه شو که نه تا باندې چې ته زمونږ کس یې ای میټا زه څه عام کس خو نه یم چې هغې به ما باندې شکي شي زه هم ځان ته څه وایم وا زما شکاري ملګريه زما زړه دې خوشحال کړو سبا ته هغه 10 لکه روپۍ راوړه دې نه وروسته چې کله بله ورځ شي نو د کلي والا ټول دلته ناست وي 10 لکه روپۍ راغونډې کړې وي او د ده د راتللو انتظار کوي چې په دې وخت کې کامو هم دلته راشي شکر د رور جانه چې ته راغلې مونږ هم ستا انتظار کولو مونږ ستا 10 لکه روپۍ راغو جمع کړي دي مونږ ته کاغذونه راکړه او دغه 10 لکه روپۍ ځان سره یوسه هو رور جانه ما نه خو هغه کاغذونه راوړل هیر شولو ته ما ته 10 لکه روپۍ راکړه او زه به هغې نه کاغذونه تاسو ته واپس راوړم دا ته څنګه خبره کوې مونږ تا ته څنګه داسې 10 لکه روپۍ درکو او ته هغه کاغذونه راوړه او 10 لکه روپۍ یوسه ای رور جانه دومره په اعتباري په چا باندې کول ښه نه وي زه تاسو مدد کوم او تاسو ما ته سترګې ښکاره کوئ رور جانه خبره د سترګو بسلو نه ده خبره د اصولو ده لاړ شه کاغذونه راوړه کامو په غوسه کې دلته نه لاړ شي او اوس خو دې ټول په دې باندې شکي شي ما ته خو په دالو کې څه تور ښکاري دا چېرته د دې خپل کس خو نه وي او ما ته هم دا د هغې کس ښکاري دا څه د غټ مال وهلو چکره کې ده او ستاسو خبره ټیک ده مونږ ته هم هوښیار کېدل پکار دي د دې خبرې څه حل راوباسو دې دپاره به داسې کار کوو چې مونږ ته یو غټ پلاستیکي کور پکار ده په هغې باندې څه کوو دا به تاسو ته د وخت په راتلو باندې پته ولګېږي تاسو بس یو غټ پلاستیکي کور بندوبست وکړئ هلته کامو چې کله میټا ته دغه خبره وکړي نو میټا ډېر زیات غوسه شي ها نو دا اوس مونږ سره هوښیاري کوي داسې ښکاري چې له ګتو وهلو والا په خبرو باندې نه دي ته سبا ورشه هغې ته ووایه چې شا به خپل کورونه خالي کوي او بیټو اوس خو مونږ د هغې کورونو مالکان یو مونږ به هغې نه 10 لکه روپۍ نه مونږ به د هغې کورونه خالي کوو هغه کورونه بیا په قیمت بیه باندې خرڅ کړو بیا چې کله بله ورځ شي نو د بیټو کلي والا یو ډېر لوی پلاستیکي کور دلته جوړ کړي او د دې کور دروازې مخې ته نقلي د سونې سکې هم کیدي په دې وخت کې د میټا ملګری هم دلته راشي چې کله د میټا ملګری دلته راورسیږي چې دا کور وویني نو ډېر زیات حیران شي رور جانه تا زمونږ د کور کاغذونه راوړو رور جانه تا ته به کاغذونه میلاو شي خو پرون خو دا کور دلته کې نه و چې دا څنګه یکدم راغلو رور جانه دغه کور خو مونږ د غلو د وجې نه جوړ کړی ده ته چاته ونه وایې مونږ د کلي والا خلکو د خپل سونې او پیسې هر څه په دې کور کې محفوظ ایښودي دي چې تر څو غلو نه بچ شو خو دا خبره ته چاته ونه کې چې دا واورې نو ځان سره سوچ کوي وای یار دا خو کمال وشو زمونږ به نور هم ښه مازې وي نن شپې به راځو چې دلته نه ټول قیمتي څیزونه یوسو رور جانه ته ووایه چې زمونږ کاغذونه چېرته دي وای رور جانه هغه ډېرې زیاتې نخرې کوي په دې وخت کې خو تاسو خفه کېږئ مه هغه کاغذونه به زه درنه خامخا راوړم تاسو اوس په آرام سره کور ته لاړ شئ او ویده شئ سبا به ستاسو کاغذونه میلاو شي سمه ده رور جانه ته سبا د کورونو کاغذونه راوړه او خپلې پیسې دلته نه یوسه کامو دغه خبره میټا ته وکړي چې هغه یې واوري نو ډېر زیات خوشحال شي و یار څومره مزیداره خبره دی راوړه دا ټول کور به مونږ درته نن شپې کې خالي کړو بیا چې کله شپه شي نو دوی دلته روان شي او چې کله دلته راورسیږي نو د کلي والا ورته پټ وي دوی ګوري راځئ زما ملګرو دننه ورشئ او ټول سامانونه دلته نه غلا کوئ دې نه وروسته دوی بیا چې څنګه دې پلیټ ته وخیږي نو بیټو دلته کې بټنه ووهي او بیا دغه کور په بره لاړ شي او دې نه وروسته د کلي والا خلک هم بیا دلته کې راوځي د کلي والا راشئ وګورئ ما خو درته ویلو که نه چې دا همدا دې کس ته دا درې واړه چې میلاو شي مونږ لوټ کوي لکه مونږ لاندې ښکته که کنې مونږ به تا بیا نه پرېږدو
ته زما هیڅ نشي کولی، ته چې تر څو موږ ته د کورونو کاغذونه رانه کې تر هغه ته لاندې نشي راتللی. بیټو ته اوس د له کاغذونه ورکه، مونږ ډېر بره یو، مونږ که لاندې ټوپونه وهو نو زمونږ پښې لاسونه ماتیږي. اوس بل حال نشته، کاغذونه ورکه ورته. ښه کاغذونه زما په کور کې دي، هغه هلته نه راوړئ او مونږ لاندې ښکته کوئ. زار وروره د دې کور ته ورشئ او هغه کاغذونه ترې راوړئ. دا کس دلته نه لاړ شي او د میټا کور نه کاغذونه راواخلي او واپس بیا راشي. رورجانه اوس خو ستا کاغذونه تا ته میلاو شو، اوس خو مونږ لاندې ښکته کا. هیڅ قسمه ضرورت نشته ستا لاندې ښکته کول، اوس ډکه د ستا سزا ده، ټول عمر دلته کې بره اوسېږه. دی ټول دلته نه لاړ شي. که مو مړه دې کړلو، د کور کاغذونه هم لاړو او مونږ هم لاړو. چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي، زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه